زابل د هیواد په سهیل لویدیځه حوزه کې پروت یو کرهنیز ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي په کرهڼه او مالدارۍ باندې بوخت دي او خپل ورځنی چارې د همدې لارې مخ ته وړي. اوس د دې ولایت یو شمېر د انګورو بڼوال وایي سږ کال حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي، خو له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بازار موندنې په برخه کې دې ورته توجه نور هم زیاته کړي. حاصلات مو برابر دي الحمدلله، بیخي خوشحاله یم. لامل یې دا ده چې امنیت کال بعد شکر د بارانونو وسو پر هغه اصلي موسمو باندې نو حاصلات برابر و تر نورو کلو سږ بیخي الحمدلله. باران داسې ټیم وسو چې لکه لاسې دې غوښتی خدای تعالی دا رقم پر وخت پر اصلو پر وخت باندې بارانونه وکول، ښه پر وخت باندې اوبه برابر دي، هر څه برابر دي. په شپه او په ورځ موږ خپله خواري کې کړای سو، دا څوک نه راته وایي چې ته یا څه کوې یا څنګه. پخوا موږ د مازدیګر پر مازده باندې په کور ننوتو، بیا به تر سهار راوتی نه سوی. پر همدې مهال د زابل ولایت د کرهڼې رئیس وایي د بڼوالو او کروندګرو د حاصلاتو د بازار موندنې او په ښه قیمت د خرڅولو لپاره د دې ولایت د نورو مسؤلینو سره خبرې کړې چې په راتلونکي کې به یې دا ستونزه هواره سي. نوموړی زیاتوي چې د دوی له لوري کروندګرو او بڼوالو ته د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه ترسره سوي، نو ځکه سږ کال د نورو حاصلاتو ترڅنګ د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. نو حاصلات خو د پروس کال په پرتله اضافه شوي دي. یوه وجه دا ده چې بارانونه خپل پر وخت باندې وسوه، او اصلي لامل یې دا دی چې سږ کال دهقانو بزګرانو ته چې دی هغه پوهاوی وسو او سیمینار ورته وسو، نو هغه خپل په سیمینار او په پوهاوی کې ښه مطلب واخیستی، استفاده یې ځینې واخیستې. انشاءالله د آینده دپاره به دوی نور هم په حاصلاتو کې اضافه توب راشي. کوشش مو دا دی، وزارت ته مو هم خبره کړې ده، پیشنهادونه مو هم کړي دي. انشاءالله موږ امیدواره یو چې نالانو په بخش کې که د انځورو وي که د انګورو وي، هغه موږ ته د ملګرو مؤسساتو همکارو په واسطه باندې موږ ته راوړي او موږ یې د حقیقو بزګرو ته ورکړو. د یادونې وړ ده چې په زابل کې بڼوال او کروندګر په داسې حال کې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي چې هر کال په زرګونه ټنه توکي نور ولایتونو او بهرني بازارونو ته وړاندې کیږي چې تجارانو او بڼوالو ته یې ډیره ګټه رسیږي.